السلام علیکم دوستانو، په نوې ویډیو کې درته ډېره ښایسته طریقه در زده کوم. ګورئ، زه په دې موبایل سکرین به تاسو ته ښکاري. موبایل کې مې دا اپ آن کړو. اوس ما چې کم یو اپ څومره منټه څومره ګنټې استعمال کړی وي، دا اپ ما ته وایي چې ستا فیسبوک دومره استعمال کړی دی، کین ماسټر دومره، کروم دومره، همدغه شان واتساپ بیزنس، پیکسلیب، وایټي کیډز، کریټر سټوډیو، پیکسارټ، هر یو اپ ما ته ښیي. د دغه اپ پیژندل یا د دغه طریقې زده کول موږ لپاره څه فایده کوي؟ ګورئ دوستانو، که چېرته تاسو سره یو ملګری یا تاسو سره بل کس وي، ستاسو موبایل پاسورډ ورته معلوم، یا تاسو نه موبایل وغواړي، تاسو یې ورکړئ، تاسو غواړئ چې زه معلوم کړم چې زما دا موبایل د دې کس د دې لپاره واخیستو، دا نوره ګوتې هم پکې وهي که نه یې وهي، د هغه کس معلومولو لپاره چې په خپل موبایل ورکړئ، تاسو ورسره نه وئ خو تاسو یې معلوم کړئ چې زما موبایل کې دې کس کم اپ استعمال کو. دغه طریقې پیژندل ستاسو لپاره د دې لپاره هم په کار راځي. دوهم دوستانو، که چېرته ستاسو په کور کې غواړئ یو کس معلوم کړئ چې زموږ موبایل پاسورډ خو ورته معلوم دی، خو زه معلوم کړم چې دا کس په دې موبایل کې کم اپ استعمالوي، څومره ټایم لپاره استعمالوي، نو دې ویډیو کې دا طریقه استعمالولی شئ. د دې لپاره به ګورئ دوستانو، تاسو یو اپ ډاونلوډ کوئ. د دې لینک به تاسو ته په اولنۍ کمنټ کې میلاو شي. کله مو چې دا اپ ډاونلوډ کړو دوستانو، نو بیا به دوستانو دغه اپ تاسو په خپل موبایل کې آن کړئ. چې کله یې آن کړئ، تاسو ته په دې طریقې سره راځي. بس په دې کې نور هیڅ سیټینګ نه وي، دا تاسو پرېږدئ. اوس دلته کې که تاسو کم یو اپ استعمال کړئ، مثلا زه راغلم دلته کې مې واتساپ آن کړو. واتساپ آن کولو وروسته دلته کې زه راغلم، اوس فیسبوک آن کوم، نو دلته کې تاسو راتلای شئ، فیسبوک آن کولی شئ. فیسبوک آن کولو سره فیسبوک چې استعمال کړئ، هغې وروسته تاسو بیرته همدغه اپ آن کړئ، نو د دې اپ آن کولو ته راشئ. دوستانو، د اپ آن کړئ، نو دلته کې به تاسو ته راشي چې تاسو واتساپ دومره استعمال کړی دی، یعنې واتساپ موږ 2 سکنډه اوس آن کړو. همدغه شان فیسبوک نور کم اپ چې ستاسو موبایل کې استعمال شي، د هغه ټایم به درښیي چې دومره مو استعمال کړو. ډېر ښایسته کار کوي، دا د دې لپاره کار کوي. که تاسو غواړئ دا اپ چیک کړو، د دې سیټینګ زده کړو، نو همدا اوس یې اولنۍ کمنټ لینک څخه اپ ډاونلوډ کړئ، یوز یې کړئ، نو تاسو ته به پته ولګېږي چې څنګه کار کوي. که ویډیو مو خوښ شوي وي، ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. همدغه شان نورو معلوماتو لپاره زموږ فیسبوک پاڼه، یوټیوب چینل سبسکرایب، فالو کړئ. تر بلې ویډیو، د الله په امان.